د بڼوالو هیلې د خپلو حاصلاتو په ښه بیه پلورل دي چې ډیری وخت یې دا هیلې له خاورو سره خاورې شي. د بازار او حاصلاتو ذخیره کولو لپاره د سړو خونو نشتون یې لوی ستونزې دي. همدې ستونزو ته د رسیدو په موخه د میدان وردګ ولایت مسؤلینو له خصوصي سکتور سره په ګډه همکارۍ په یاد ولایت کې د سړو خونو رغولو ته مخه کړې چې روان کال یې په معیاري ډول نوې سړې خونې رغولې دي. دا چې میدان وردګ ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په زیات تعداد خپل کورني تولیدات زراعتي بخش کې دی لري، نو زموږ هڅه او کوشش هم همدا دی چې د نورو سکتورونو ماسوا د زراعت سکتور ته موږ زیاته توجه کړې ده تر څو دلته په مختلفو بخشو کې پانګوال موږ دلته را جذب کړو چې لله الحمد سږ کال هم تقریبا د 4000 متریکه ټنه په اندازه باندې دوی سردخانې د 2 ملي پانګوالو لخوا څخه جوړې شوي دي. په میدان وردګو کې موږ په ټوله کې 15 عصري سړې خونې لرو چې 3 د کرنې ریاست تر چتر لاندې او 2 د خصوصي سکتور تر چتر لاندې دي. په ټوله کې د کرنې ریاست چې کوم دی په هغو کې 3.5 متریک ټنه او د خصوصي سکتور چې کوم دی په هغو کې 4000 متریک ټنه ظرفیت لري. محمد اسحاق مشتاق پانګوال دی وایي دا 10,000 امریکایي ډالرو په لګښت یې سړه خونه او د جالیو تولید فابریکه رغولې ده چې د سړې خونې وړتیا یې تر 2000 متریک ټنه ده. میدان وردک که هست مرکز میوه بخصوص با سیب هست. سیب یک میوه هست که در کل کشورها صادر میشه و اما صادرات جهانی رو به خود گرفته. به همین علت ما در اینجا باعث ازی شد که آمدیم در اینجا سردخانه رو ایجاد کردیم. تقریبا تا به حال نزدیک به 8 لک دلار ما مصرف کردیم در همین اونجا باز دستگاه سبد است. ښاغلی مشتاق زیاتوي چې د سړو خونو په رغولو سره د مڼو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی. تقریبا سردخانه ها که در اینجا تقریبا امسال یک چند تا سردخانه شده و اما افزایش قیمت ها رو داره. محصولات دیاغین افزایش میده، قیمت ها نسبت به پارسال انشالله خیلی افزایش داشته. ما هم خودمون حتی خریداری داشتیم امسال در همینجا تا خروار 15,000 16,000 ما خریداری کردیم، یعنی پارسال قیمت ها نبود. د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي د مڼه او نورو حاصلاتو د ذخیره کولو په موخه کوښښ کوي له خصوصي سکتور سره په ګډه همکارۍ سړې خونې ورغوي تر څو بڼوال او بزګران وکولی شي خپل حاصلات ذخیره او په ښه بیه وپلوري.